زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په خپل منافقت کې ناکامه شو. دا چې خلیلزاد تازه څه کول غواړي، آیا اشرف غني او عبدالله بیا ترمنځ معامله کیږي که څنګه؟ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ټولو جزئیاتو به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي واشنګټن لا هم د افغان ولسمشر اشرف غني او پخواني اجرایه مشر عبدالله ترمنځ د ستونزو هوارولو هڅه کوي. زلمی خلیلزاد کابل کې له تلو نیوز سره مرکه کې وویل ډېره هڅه یې وکړه چې له لوړې مخکې د دواړو ترمنځ ستونزې حل شي، خو ډېر وخت نه و. نوموړي خبرداری ورکړ چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ اختلافات ممکن پر امنیتي وضعیت، افغان وسلوالو ځواکونو او تر ټولو مهم پر افغان سولې بهیر چې د ده په وینا یو تاریخي چانس دی بد اغېز وکړي. د مارچ په 9 ولسمشر غني او عبدالله د ولسمشرۍ لوړه وکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له انتخاباتو 15 میاشتې وروسته ولسمشر غني بریالی اعلان کړ، خو عبدالله هم ځان د دې ټاکنو ګټونکی بولي او وایي ټول ګډون یعنې هم شموله حکومت جوړوي. زلمی خلیلزاد دا هم ویل امریکا په ټاکنیز جنجال کې او لوري ملاتړ هم نه دی کړی، خو د ولسمشر غني د لوړې مراسمو کې ځکه ګډون وکړ چې د موازي حکومت جوړېدل دوی نه غواړي. د هغه په خبره امریکا دا نه غواړي چې د افغانستان یو برخه د طالبانو، بله د اشرف غني په مشرۍ د حکومت او بله هم د عبدالله د ملاتړو په واک کې وي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلې وي، کوم هم دغه ویډیو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.